مسواک یو آسان شانتی عمل دی. مونږ په څو چنده د دې سره سیوا کیږي، موږ د دې نه غافل یو. نن نه ځان نه مسواک واخل، مسواک هم په دې جب کې ځان سره ږدئ، هلته په خپل باتروم کې غسل خانه کې هلته به کله ستا د اودس موقع راځي او کله نه راځي، بیا به درنه پاتې کیږي. نو نن نه ټولو مونځونو اودسونو ته د مسواک عادت شروع کا او ټول رمضان المبارک کې دغه سلسله جاری وساته، نو ستا دغه عبادات د مونځونو به په څو چنده ماندې شي او د هغې سره سره د خولې پاکي او صفایي چې کله راشي نو فرشتې انسان ته نږدې کیږي. نو د فرشتو د نزدېکت په وجه باندې به د نیکۍ یو صحبت او ماحول درته میلاو شي. د دین د دعوت فکر رمضان کې شروع کول پکار دي، حکمت سره، نرمۍ سره، شفقت او محبت سره. رمضان المبارک کې به ځان د دین داعیان جوړو، او د دین د داعیانو مطلب دا دی چې هلویال ته به د تقوا، د نیکۍ، د مونځ اودس د دې د اهتمام منګه تاکید بار بار کو، د دې نه به مایوسه کیږو نه. دا زمونږ ذمهداري ده، بار بار به روزانه دغه ذمهداري موږ سر ته رسو او دا به ادا کو. د قرآن پاک هم د رمضان المبارک سره خصوصي تعلق ده. دا د قرآن د باغ او د بهار میاشت ده. نو په دغه مبارکه میاشت کې چې چا قرآن مجیدونه نه دي ویلي، هغوی د قرآن مجید د زده کړې آغاز وکړي. خدای دې کړي چې یو ټکی صرف زده کړي، خو آغاز وکړئ، عزم او اراده وکړئ چې قرآن زده کوم. په دې کې چا چې زده کړی دی په هغې کې غلطیانې دي، د هغه غلطیانو د اوکاږلو یو محنت او کوشش وکړئ. چا چې زده کړی هم دی غلطیانې هم پکې نشته، هغوی د څه ناڅه صورتونو معنا او مفهوم باندې د فی کېدو کوشش او محنت وکړئ. او د تلاوت د ویلو او د اورېدلو نه خو چې هېڅوک محرومه پاتې نشي. تلاوت کول اعلی عبادت دی. دویمه درجه د تلاوت د اورېدو ده چې څوک تلاوت کولی شي او خو تلاوت کوي، څوک تلاوت نشي کولی نو هغه کس ځان ته تلاوت ولګي او توجه، ادب او احترام سره یې واوړي او خپله د زده کولو کوشش او محنت په دې کې وکړي. یو ښه موقع الله پاک موږ ته راکړی، 11 میاشتې موږ په منډو تړلو کې د اهل عیال د پرورش او د تربیت نه موږ محروم وی. په دې کې موږ سره ډېره زیاته موقع، ماشومان هم په کور کې، روټۍ هم د یو ځای خوړلو موقع میلاویږي. نو د تربیت یو نظام په دې کې جاري وساري کو، خپلو بچو دپاره تربیت زده کو. په دې باندې آسان د تربیت کتابونه میلاویږي. که نه یو آسانه طریقه دا ده چې په یو اوقاتو کې یو وخت کې ورته د صحابه واقعات د نورسنی د فضایل اعمال د لومبي باب نه وایو، د پیغمبر علیه السلام مسنونی طریقې اردو کې آسان کتاب دی علیکم بسنتی، د هغې نه روزانه 2 3 سنت طریقې وایو. بچو ته خیال او سوچ کو کنزل کوي که کنزل نه کوي. دې کې خو د ډېر لوی پوی او د علم ضرورت نشته دی چې ماشوم باندې هر سړی پوهېږي چې دا کنزل کوي. نو په نرمۍ سره داسې نه چې د کنزلو د عادت جوړولو دپاره په خپله ورته کنزلې کوي، کنزلې ورته وکړي چې کنزلې مه کوو، نو دا خو غلط کار دی. نو هغه پوه کړو چې دا کنزلې ښه څیز نه دی. روټۍ کې ځان ته کینو، ګورو چې لاس انځي او که لاس نه انځي، په ښي لاس روټۍ خوري او که نه خوري، مخکې ته کلمه وایي که کلمه نه وایي، د خپل طرف نه خوري که د پردي طرف نه خوري، د روټۍ نه پس لاس انځي او که لاس انځي نه، دعا وروسته وایي او که نه وایي. دا اسانې خبرې دي. په دې کې د اولاد د تربیت موږ فکر او سوچ پیدا کو او هر وخت روزانه په کور کې دا تذکیرې کو. پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی، د پیغمبر علیه السلام نه پس څوک نبی دنیا ته راتلونکی نشته. بنیادی عقیده ده او په دې وخت کې د دې خلاف ډېر لوی سازشونه او تدبیرونه شروع دي. جومات آبادول زموږ د زندګۍ بنیادی مقصد دی. د دې تذکرې په خپلو کورونو کې کو. علما زموږ د دین سپایان دي، زموږ د دین څوکیداران دي. چې د علماو مټې مضبوطي دین به مضبوطي، چې د علماو مټې کمزوري شي دین به کمزوری شي. بار بار دا خبرې موږ وکړو، د آخرت تذکرې بار بار موږ وکړو چې دنیا ډېره زیاته فاني او عارضي زندګي ده. مسلمان زندګي ګورې د قبر نه شروع کیږي، د آخرت نه شروع کیږي. دا اسانې خبرې دي. په خپل کور کې د فضولیاتو د خبرو په ځای د تربیت اولاد په نیت سره روزانه د دې خبرو بار بار مذاکرې کول پکار.